السلام علیکم. اوس تاسو کولی شئ چې خپل یو واتس اپ په څلورو موبایل کې انسټال کړئ. د واتس اپ خپل افیشل اپډیټ راغلی دی، د هغې په ذریعه سره تاسو اوس داسې کولی شئ. مخکې ډېرې طریقې وي، د سکین په طریقه باندې او ډېر شی طریقې وي، خو هغې به بیا یا چې به تاسو لرې لاړئ یا به تاسو یو پیره بند کړو، بیا به کولاو کړو، بیا به هغې طریقې کار نه کوو. نو اوس د واتس اپ افیشل اپډیټ راغلی دی چې تاسو اوس کولی شئ چې په څلورو موبایلو کې یو واتس اپ استعمال کړئ. که تاسو غواړئ خپلو په کشرانو باندې نظر وساتئ یا په چا باندې نظر وساتئ، نو تاسو ډېر په اسانه سره د هغه واتس اپ اوس په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. تاسو ته چاته میسج هم کولی شئ، تاسو ته چې هغه ته څوک میسج کوي هغه هم تاسو کتلی شئ وغیره وغیره. نو دغه اپشن تاسو په خپل موبایل کې څنګه ان کولی شئ چې تاسو خپل واتس اپ په څلورو موبایلو کې ان کړئ. راځئ تاسو ته دغه طریقه ښیم. د هغې لپاره به سمپل تاسو خپل واتس اپ کولاو کړئ، او چې کله تاسو خپل واتس اپ کولاو کړئ بیا دا بره تاسو درې ټکي نه په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، او چې په دې کلیک کړئ تاسو کتلی شئ لینک ډیوایس لیکلی نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا تاسو کتلی شئ داسې انټرفیس به تاسو ته راشي. صحیح ده. نو دلته لیکلي دي ملټي ډیوایس بیټا، او لاندې لیکلي تاسو چې اوس بغیر د څه خطرې د وجې نه تاسو په څلورو ډیوایسو کې په څلورو موبایلو کې یو واتس اپ چې نو هغه تاسو استعمالولی شئ. د هغې لپاره سمپلي تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته کې جاین بیټا باندې کلیک کړئ. تاسو نه څه لږ غونډې کې څه غواړي بس دغه دی وشو، لږ غونډې کې انتظار او بس وشو. اوس تاسو کولی شئ چې په څلورو موبایلو کې یو واتس اپ انسټال کړئ. خو که تاسو غواړئ چې زما واتس اپ بل څوک انسټال نه کړي، نو که تاسو خپل دې ته راشئ او دا وګورئ، که ستاسو انټرفیس داسې راځي نو سمپلي په لیو بیټا باندې کلیک کړئ او دغه بیټا ورجن چې دغه پرېږدئ او د هغې نه ځان بهر کړئ. نو تاسو چې د هغې نه بهر شئ نو بیا ستاسو واتس اپ څوک نشي استعمالولی، او که تاسو به دې کیئ نو بیا تاسو به یو واتس اپ په څلورو موبایلو کې استعمالولی شئ. نو دا ونه ویډیو که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.